بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو راشئ ورډ پروګرام ته. تاسو نور برخې لوستې وې، راشئ دلته پاراګراف کې راشئ ویډیو اورفن کنټرول ته. دا داسې ده کله چې تاسو یو پاراګراف له یوې صفحې څخه بلې صفحې ته ځي، د هغه په ځای چې یو لغت ولاړ شي یو بل لاین هم ورسره ځي. که غواړئ چې دا کار ونه شي، دا ځای غیر فعاله کړئ، اوکې ووهئ. تاسو وینئ چې یو لغت راغی او نور پاراګراف دلته پاتې شو. که غواړئ چې مکمل پاراګراف لاندې ولاړ شي، بیا راشئ دلته کیپ لاینز ټوګیدر انتخاب کړئ، اوکې ووهئ. اوس د یو لاین په ځای مکمل پاراګراف لاندې راغی. زه په کنټرول زیډ وهم، بیرته به هغه مخکیني حالت ته ولاړ شو. بل لیکلي پیج بریکس بیفور، غواړئ چې یو صفحه بریک کړئ. دا په پیج بریک کې هم شته. زه غواړم چې له دې وروسته ټول پاراګرافونه بلې صفحې ته ولاړ شي. راشئ دلته پیج بریک اوکې کړئ، دا به اوکې کړم. هماغه پاراګرافونه لاندې راغلل. کنټرول واي به ووهم. بیا راشئ که غواړئ چې دا بیرته یو ځای شي، کیپ وت نیکسټ انتخاب کړئ، بیا به دواړه بیرته یو ځای شي. بل سپلیس لاین نمبرز ده. لاین نمبر دلته دا به په بل نو درسو کې لولو. مثلا زه انتخابوم کنټینیوس. زه غواړم دا پاراګراف لاین نمبر 1 لري. راشئ هوم ته، دلته راشئ، بیا سپریس لاین نمبرز انتخاب کړئ. دا ځای به دا پاراګراف لاین نمبر نه لري. بل هایپرنیشن ده. غواړئ چې نور پاراګرافونه هایپرنیشن ولري. هایپرنیشن کوم لغت چې اضافه کېږي دلته په لیاوټ کې شته، هغه ته یو منفي غوندې علامه ورکوي، یو دش. بیا تاسو دا انتخاب کړئ، بیا هایپرنیشن به نه کېږي. بل تاسو رب ټیکس په پبلیشر کې لوستی و. زه به راشم دلته رب ټیکس د ټیکس باکس لپاره ده. دلته تاسو وینئ چې ټایټ رب. تاسو راشئ دا انتخاب کړئ، راشئ یو ټیکس باکس ور انسرټ کړئ. راشئ ټیکس باکس ته، یو ډرا ټیکس باکس. تاسو ټیکس باکس چې خط لیکئ، سید مساوي رنډ، زه به 2 ولیکم، دا به انټر کړم. اوس د ټیکس باکس د نور ټیکس سره څرنګه ارتباط ولري. تاسو د ایمیج ولوستی و چې کله به عکس راغی، بیا په هغه کې راپینګ ته ضرورت و. اوس راشئ دلته هر حالت چې غواړئ هماغه انتخاب کړئ. دا هماغه په پاراګراف کې هم شته، دلته هم شته. دا د ټیکس سره ځان بدل کړئ. که بیا که غواړئ چې غواړئ همدې ځای کې پاتې شي، بیا دا انتخاب کړئ. دا و راپینګ. بیا راشئ هوم ته. نور څه شی دلته خاص موضوع نشته. تاسو ټول برخې یې وګورئ، څه شی داسې خاص پاتې نه دي. که غواړئ چې د خط اندازه مثلا 11 ده، دا غواړئ چې زیاته کړئ. راشئ دلته اندازه یې زیاته کړئ، 18 انتخاب کړئ له 14. دا د کمپلیکس سکرپټ لپاره، د ټولو ژبو لپاره، پشتو، فارسي، هره ژبه. او که غواړئ چې تنها د انګلیش او لاتین لینګویج لپاره کار وکړي، بیا دا انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې دواړه غټ شو. که غواړئ چې دا دایمي پاتې شي، نور برخې تاسو پوهېږئ ډېره زیات ولوسئ. سیټ از ډیفالټ انتخاب کړئ. غواړئ په همدې صفحه کې هم دا پاتې شي، که په ټولو صفحو کې. که غواړئ چې هر وخت چې ورته راشئ، تاسو سایز 14 او 18 وي، د فارسي لپاره، د پښتو لپاره 14 وي، او د نورو ژبو لپاره 18 وي. آل ډاکومنټس انتخاب کړئ. دا به دایمي 18 ته تبدیل شي. را به شو، د هوم منیو خلاصه شوه. تاسو وګورئ، که مشکل ماته ووایئ. نور که بیا هم مشکل اول چې نور پروګرامو ویډیو وګورئ، مشکل به مو حل شي. را به شو انسرټ ته. موږ تاسو پبلیشر کې لوستی وو چې کتابونه ډېر ښه ډیزاین کېده. تاسو دا کار په ورډ کې هم کولی شئ. راشئ انسرټ ته. کاور پیج د پوسټ لپاره، د کتاب لپاره پوسټونه دي، خاص پوسټونه دي. تاسو کله چې کتاب لیکئ، کولی شئ چې پبلیشر کې هم ډیزاین وکړئ، او کولی شئ چې په ورډ کې هم ډیزاین وکړئ. دلته لیکوالی ولیکئ، د کمپنۍ نیم او نور معلومات ولیکئ. بیا راشئ دلته کاور ته. هر کاور چې مو خوښ شو هماغه انتخاب کړئ. دلته ډېر خاص کاورونه نشته، اصلي کاورونه ټول په پبلیشر کې دي. بل بلینک پیج دا یو خالي صفحه غواړئ اضافه کړئ. کنټرول انټر هم چې ووهئ، دا اضافه کېږي. کنټرول او انټر، کنټرول انټر ووهئ، تاسو ته به نوې صفحه اضافه کېږي. بل بلینک پیج باندې هم دا کار ترسره کېږي. پیج بریک ده. پیج بریک هماغه پاراګراف بریکینګ ته ویلو. را به شم دلته، زه به یې پاراګراف اضافه کړم، مساوي. دلته به ولیکم چې مساوي رنډ
هر څه چې ولیکم معموله پاراګرافونه به جوړ شي. زه غواړم چې دلته صفحه ماتې شي او دا نور پاراګرافونه دې بل صفحې ته ولاړ شي. پیج بریک ووهئ، اما کار ترسره شو. بل دا ویډیو هم دومره بس، نورې برخې به په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم.